السلام علیکم احمد افیشل یوټیوب چینل ته بخیر راغلی دوستانو په نننۍ ویډیو کې په څو مهمو مسایلو باندې در سره خبرې کوم چې په دې کې د ویزې مخالفې شامل دي هغه د ویزې مخالفې کم چاته چې څو موده مخکې اعلان شوی و نو چاته چې د مخالفې مب شوي دي دا کسان اوس څه وکړي بل هغه ویزې چې د درېیمې میاشتې څخه را په دې خوا ختم شوي دي او د دوی لپاره وخت زیات شوی دی آیا د دوی وخت په واقعیت کې په اتمه میاشت کې خلاصیږي او دغه ترڅنګ د اوسنۍ لاکډاون چې کوم شروع شوی دا د سنۍ سیمې لپاره هم دی او که نه نو د دې باړو معلوماتو معلومولو لپاره د ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ که چیرې احمد افیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ هغه خلک کم چاته چې مخالفې مب شوي دي دوی ته اوس څه کول پکار دي اول خو زه تاسو ته واضحه کړم چې دا مخالفې صرف هغه چاته ماب شوي دي چې چا پسې د 2020 کال د درېیمې میاشتې څخه مخکې وي هغه واړو ته د ویزو مخالفې ماب شوي دي که هغه په ویزټ ویزې باندې اماراتو ته راغلي وي او دی پاتې شوی وي او ورسره هغه کسان چا چې اقامې یا پخې ویزې دوی باندې وخت پوره شوی وي او د وخت پوره کېدلو په صورت کې دوی نوي توانېدلي چې د اماراتو څخه لاړ شي او یا هغه خلک هم چا پسې چې ارباب یا کمې کمپنۍ سره چې دوی کار کوو هغو ویزا کینسل کړي وي او دوی خپل هیواد ته نوي تللي په اماراتو کې بند پاتې وي نو دوی پسې چې څومره مخالفې راغلي دي هغه واړه ماب شوي نو دا واړه کسان کولی شي چې د 2020 کال د 8مې میاشتې 18 تاریخ پورې د اماراتو څخه خپل هیواد ته لاړ شي نو اوس دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې دوی ته دا مخالفت څنګه ماب شوي دي او دا کسان څه وکړي او یا که چیرې دا کسان غواړي چې نوي ویزه ولګوي آیا دوی کولی شي چې بله ویزه ولګوي نو د دې پوښتنې په جواب کې به زه درته ووایم چې هغه خلک کم چا پسې چې مخالفه یې هغه کولی شي چې اوس خپل هیواد ته لاړ شي دې په اړه چې کوم معلومات ما ترلاسه کړي دي نو دوی کولی شي چې ډایرکټ خپل وطن ته لاړ شي د دوی لپاره کوم دفتر ته د تللو ضرورت نشته دوی کولی شي چې ډایرکټ ایرپورټ ته لاړ شي او په ایرپورټ کې به دوی ته اجازه ورکول کیږي چې خپل وطن ته لاړ شي او د دې ترڅنګ تر ټولو کې مهمه خبره دا ده چې کم کسان اوس مهال وطن ته لاړ شي هغه به نه ممنوع کیږي مقصد هغه کولی شي چې دوباره اماراتو ته په قانوني ډول راشي بله خبره ده چې آیا دوی کولی شي چې په اماراتو کې دننه بله ویزه ولګوي او دوی کولی شي چې په اماراتو کې پاتې شي او بله ویزه ولګوي د دې په اړه ما ډېرو ټایپینګ سنټر والا سره خبرې شوي دوی وایي چې هغه کسان چا پسې چې مخالفي په هغو کې موږ اکثره خلکو ته نوي ویزې ولګولې نو که چیرې کم چا پسې چې مخالفه یي دوی غواړي چې په اماراتو کې پاتې شي او بله ویزه واخلي نو دوی کولی شي چې بله ویزه ولګوي د دې لپاره تاسو نږدې کم ټایپینګ سنټر چې هغو ته ورشئ او هغو سره خبرې وکړئ بله پوښتنه دا ده چې آیا هغه خلک هم تللی شي کم چا پسې چې تامیم یا کیسي نو د دې پوښتنې په جواب کې به زه ووایم چې نه هغه خلک نشي کولی چې وطن ته لاړ شي کم چا پسې چې تامیم یا کیسي تر څو پورې چې دوی خپل کیس ختم کړی نه نو هغه خلک کم چا پسې چې مخالفې وي او دوی غواړي چې وطن ته لاړ شي او دغه ترڅنګ په دوی پسې تامیم یا کیس هم وي نو هغه نشي کولی چې وطن ته لاړ شي تر څو پورې چې دوی خپل کیس نه وي ختم کړی بله خبره ده چې تاسو واړو ته معلومه ده چې هغه ویزې کمې چې د 2020 کال د درېیمې میاشتې څخه را په دې خوا ختم شوي هغه واړو ته د کال اخره پورې وخت ور اضافه کړی نو په دې کې ماته اکثره داسې میسیجونه راځي چې دوی وایي چې اوس دا وخت د کال اخره پورې نه دی دا د 8مې میاشتې پورې دی او یا اوس جوازات خلاص شوي دي که چیرې مونږ ویزه نه وي نو مونږ پسې به غرامې یا مخالفې راځي نو د دوی لپاره به زه ووایم چې هغه ویزې کم چاته چې په سیسټم کې وخت اضافه شوی دی د کال اخره پورې نو هغه وخت د کال اخره پورې دی مقصد دا خبره غلطه ده چې دوی وایي چې ګواکې دا ویزې په 8مه میاشت کې ختمیږي نه دا خبره بالکل غلطه ده هغه ویزې کم چاته چې په سیسټم کې وخت اضافه شوی د کال اخره پورې هغه به په هماغه تاریخ ختمیږي کم تاریخ چې په سیسټم کې ورکړی شوی دی مقصد د 2020 کال د 12مې میاشتې 11 تاریخ نو هغه ویزې به په همدې تاریخ باندې ختمیږي د 8مه میاشت چې ځینې خلک یادوي نو دې په اړه به زه درته ووایم چې 8مه میاشت 18 تاریخ د هغو خلکو لپاره دی کم چاته چې مخالفې ماب شوي دي او دوی کولی شي چې دې تاریخ پورې د اماراتو څخه بهر لاړ شي نو دا تاریخ صرف د هغو خلکو لپاره دی نه د هغو خلکو لپاره کم چاته چې ویزې کې وخت اضافه شوی وي او اوس د هغو ویزې په 8مه میاشت کې ختمیږي نه داسې نه ده دا صرف د هغو کسانو لپاره دی کم چا پسې چې مخالفي او هغه به د 8مې میاشتې 18 تاریخ پورې او یا به اماراتو کې دننه که چیرې دوی د دې فرصت څخه ګټه وانخیسته نو دوی پسې چې کومې پخوانۍ مخالفې دي هغه به هم وي او نوي به هم ور اضافه کیږي بل بارش د لاکډاون په اړه به خبرې وکړو کم لاکډاون چې اوس په اماراتو کې شروع شوی دی د 10 بجو څخه تر سحر 6 بجو پورې او په دوبۍ کې د دې لاکډاون یا بندیز وخت د شپې 11 څخه تر سحر 6 بجو پورې دی نو د کم لاکډاون چې د شپې 10 څخه تر سحر 6 بجو پورې دی په دې کې صنایعي سیمې هم شامل دي مخکې به اکثر هم صنایعي سیمو کې وخت بدل و نو اوس هغه خلک کم چې صنایعي علاقو کې اوسیږي لکه په عالین کې صنایعي شارجه او یا
ابو زبی کې مصفا او یا نور د سیزاناتي سیمې چې کمی دي هغه پر هم د لاکډاون یا بندیز وخت د شپې 10 بجو څخه واخله تر سهار 6 بجو پورې دی نو الادیو کې چې د معلومات تاسو د ګټور تمام شوي وي کچېرې کومه پوښتنه لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ او یا د کوم واتس اپ شمېره چې تاسو په سکرین باندې ښکاري نو تاسو واتس اپ باندې میسج هم راته کوئ شئ نور کچېرې احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وي د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د بیل نښان هم کلیک کړئ کچېرې تاسو د ویډیو خوښ شوي نو لایک یې ضرور کړئ او اخر کې مې یو وکیل دادا چې دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو دوی ته هم د پاړه معلومات وشي نور مو په لاس پارم د الله پامان